هغه سړی چې شتمني له 800 میلیارد ډالرو واوښته، ایلان ماسک. خو ایلان ماسک دا پیسې څنګه وګټلې؟ د کامیابۍ رازونه یې څه دي؟ ایلان ماسک اوس مهال د فضایي توغندیو یا سپیس ایکس، تسلا، نیورالینک، پخوانی ټویټر یا ایکس، د ای آی او د لمریزې انرژیو د کمپنیو درلودونکی دی. د ماسک تر ټولو مشهور شرکتونه ټسلا او سپیس ایکس ګڼل کیږي او د ده شتمنۍ ډیره برخه هم له همدې شرکتونو سره تړاو لري. ایلان ماسک د 835 میلیارد ډالرو په لرلو سره د نړۍ مالداره شخص بلل کیږي. هغه په 2000 زیږدیز کال کې پیپال تأسیس کړ او په دې وروستیو کې د 44 میلیارد ډالرو په بیه ټویټر هم واخیست. هغه په 4 برخو کې سافټویر، انرژي، موټر او په فضا کې لکه په توغندیو او سپوږمکیو کې ډیره پانګونه وکړه او خورا پرمختګ یې وکړ او په خورا چالاکۍ او ښه فکر کولو سره د نړۍ مالداره شخص شو. هغه یوازینی انسان دی چې غواړي په مریخ کې مړ شي او هلته ښخ کړل شي. خو راځئ لومړی د هغه د شخصي ژوند څخه پیل کړو او وروسته به د هغه د کامیابۍ رازونه هم در سره شریک کړو.